د اوسپنې ویلې کولو کارخونو ټولنه وایي په دې وروستیو کې په یاده برخه کې نږدې 500 میلیونه ډالره پانګونه شوې او دې سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. د یادې ټولنې اجرایوي رئیس عبدالنصیر رښتیا وایي په افغانستان کې د پولادو صنایع 42 فابریکې شته چې په هیواد کې دننه یې شاوخوا زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ما در سکتور فولاد افغانستان موږ د افغانستان د فولادو په برخه کې له 500 میلیونو ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. شاوخوا 42 د فولادو فابریکې دلته فعالیت کوي. زموږ فعالیتونه په 615 ASTM سټنډر باندې دي. خوشبختانه موږ د فلزاتو په برخه کې پر ځان بسیاینې ته رسیدلی یو او هر کال چې موږ شاوخوا 400 میلیونه واردات درلودل، اوس مو د هغه مخه نیولې او دغه اړتیا په کور دننه تولیدیږي. دغه راز په غیر مستقیم شکل په لسګونه زره خلک د دغه سکتور سره په کار بوخت دي. په هیواد کې د اقتصادي چارو شنونکي د یاد خبر هرکلی کوي او دا د هیواد د اقتصادي پیاوړتیاو په لویه پیمانه خلکو ته د کار زمینې برابرولو په برخه کې ښه ګام بولي. دوی دغه راز زیاتوي حکومت باید د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي ترڅو تولیدات یې نور هم ډیر او لا ډیره پانګونه وشي. دغه سکتور د پانګې او پانګونې ته په کتو که چیرې حکومت لخوا څخه دغه سکتور ته جدي توجه وسي او ورڅخه ملاتړ وسي، د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو فابریکې کولی شي چې د نه یوازې د افغانستان تقاضاوې پوره کړي بلکې کولی شي چې بهر هیوادونو ته هم صادرات ولري چې د دې سره هم د هیواد اقتصادي وضعیت سره ګټه کوي او په همدغه شکل باندې خلکو ته د کار زمینه برابروي او هم د فقر کچه کولی شي راټیټه کړي. دا په پلازمینه کابل کې د اوسپنې ویلې کولو تر ټولو لویه فابریکه ده. د یادې فابریکې د مسؤلینو په خبره د ګاونډیو هیوادونو د اوسپنیزو توکو په پرتله د افغانستان تولیدات ښه ځای او معیاري کچې ته رسیدلي دي او پر دې سربیره کابو د هیواد د اړتیا وړ توکي په کور دننه تولیدوي. د ذوبیاهن سکتور یو لوی سکتور دی. خان سټیل په ASTM 615 سټنډرډ باندې کار کوي د سیخ ګول او د کې موږ 15 ګریډ او 15 ګریډ سیخ جوړو او په ګاډرو یا IBM یا HBM او د سینور اوسپنیز توکي چې هغه د A15 او A1502 سټنډرډ مربوط کیږي په هغې باندې کار کوي. خو د یادو فابریکو مسؤلین د برېښنا له کمښت سر ټکوي او له حکومت څخه په اوږدمهاله کې غواړي چې د هیواد د اوسپنې یو کان د دې ټولنې په واک کې ورکړي ترڅو د اوسپنې ویلې کولو فابریکې چالانې وساتي او تولید ولري. د فابریکاتو د چلښت لپاره تر ټولو اساسي کوم فاکټور چې دی هغه برېښنا خو په ټوله کې افغانستان له دغه ستونزې سره مخ دی. نو که چیرې د اسلامي امارات او همدارنګه نور چارواکي په دغه برخه کې چې صنعتي سکتور ته لا ډېره برېښنا ورکړي، یعنې که چیرې موږ 40 ساعته برېښنا ولرو 40 ساعته موږ تولیدات لرو. که چیرې برېښنا کمیږي تولیدات هم ورسره زموږ راکمیږي. نو د برېښنا ستونزه ډېره جدي ده. یو دا موضوع، بله ډېره اهمه موضوع د خام موادو ده. د اوس لپاره په افغانستان کې تقریبا 3 کلونو پورې اټکل لري شوی دی چې زموږ په دغه صنعت په دې سکتور کې چې خام مواد به وي، مګر له هغې وروسته موږ د خام موادو له کمښت سره مخ کېږو. نو د خام موادو د دې په خاطر چې له کمښت سره مخ نه شو، دوه حل لارې موجود دي. یو دا دی چې د اوسپنې کوم زړه اوسپنه چې د دې د قاچاق مخنیوي، بل حل لاره د دې لپاره دا ده چې هغه دایمي حل لاره ده چې موږ د معدنونو په استخراج باندې کار وکړو. د اوسپنې ویلې کولو د کارخونو ټولنه وایي چې د داخلي فابریکو په وسیله یې په یاده برخه کې د افغانستان 95 سلنه اړتیا پوره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د قانونو او صنایعو خونه بیا وایي چې په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو سکتور معیاري کچې ته رسېدلی او په خبره یې چې دامګړی د اوسپنیزو توکو په برخه کې صادرات نه لري او په وینا یې د افغانستان اوسپنې کورنیو کارخونو ته ورکول کیږي.